شریعت نظام دا په کابل، ننګرهار، غزني، خوست او تخار ولایتونو کې پر 19 تنو مجرمینو او متهمینو د تعزیري سزا حکم تطبیق شو. د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 553 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 462 وثیقې هم اجرا کړي دي. د سترې محکمې د قضایي تفتیش عمومي ریاست مفتشینو د بغلان ولایت له محاکمو څخه لیدنه وکړه. د زابل ولایت سیوري ولسوالۍ ابتدایي محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل موضوع حل شوه. د کندهار ولایت ښاري ابتدایي محکمې په 1 میاشت کې 431 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د سترې محکمې د امنیتي او اجرایوي چارو ریاست اړوند د 14 ولایتونو د نظامي محاکمو د امنیتي او اجرایوي او د ملکي محاکمو د امنیتي قطاعاتو له چارو لیدنه او څارنه وشوه. د هرات ولایت حقوقو امریت په 1 میاشت کې 5630 عرضپاڼو او دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د هرات ولایت محاکمو په 1 میاشت کې 1158 قضیو ته پر رسېدنه سربیره 1460 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غور ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 321 قضیو ته پر رسېدنه سربیره 80 وثیقې هم اجرا کړي دي. د فاریاب ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 394 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 302 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کندوز ولایت محاکمو په 1 میاشت کې 1242 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 414 وثیقې هم اجرا کړي دي. د پنجشیر ولایت محاکمو په 1 میاشت کې 128 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 145 وثیقې هم اجرا کړي دي. په کاپیسا ولایت کې 15 مجرمینو او متهمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د عظمت نظام